واغتسل وادع صدقا وامتثل روها تلك العروق عل حزنا يضمحل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. کلچ محرم احرام وتړي نو بازي کارونه دي چې په محرم باندې هغه حرام دي، محرم لدا هغه کول جائز ندی، چاہیے تا محظورات الاحرام وی اغا نه سیزون دی، نه کارون دی او نه سیزون دی چه محرم لا دا هغه کول جائز ندی. اول پاگه که دا اختانو خریل یا کٹ کول و محرم بانده دا طول بدن دا اختانو خریل یا لری کول اغا جائز ندی. قرآن کریم کے اللہ د احرام د حالت پبارک وی ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محلا. تاسو بخپل سرونه نخره تر دې پوری چې د قربانی ساروی خپل هدایا خپل زیت ورسیږي. قرآن کې الله صرف د سر خریل ذکر کړی دی، خو په اتفاق د علماء سره د بدن د ټولو یختانو هم دا حکم دی. که یو یخته د بدن نه په خپله وغورځېده نو بیا په هغې باندې څه نقصان نشته او فدیه پې نشته. دویم د محظورات الاحرام نه هغه کارونه چې په محرم باندې حرام دي هغه د نوکانو کټ کول دي. برابره خبره ده که د لاس وي او که د خپې وي، خو که یو نوک خود به خود مات شه وغورځېده نو په هغې باندې فدیه نشته. خو کله چې یو انسان ته ضرورت پیښ شي او د سر یختان خری د سپږو د وجې نه یا د سردرد د وجې نه یا بلې بیمارۍ د وجې نه نو هغه به فدیه ورکوي. قرآن کریم کې الله فرمایي فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدیة من صیام او صدقة او نسک. پس څوک چې په تاسو کې بیمار وي یا یې په سر څه تکلیف وي نو هغه باندې لازم د فدیه، روجې یا صدقه یا قربانی ذبحه. حدیث د کعب ابن عجره کې بیدا رضی الله عنه کې د هغې تفسیر راغلی دی. وایي زما په یختان زما باندې چې دا تکلیف و چې زما په سر کې سپږې شوې وي نو زه ډېر تنګ شوی وم د هغې نه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته وویل چې 3 روجې به ته ما ته ویل چې 3 روجې یا شپږو مسکینانو ته طعام به ورکې او یا به ګډ ذبحه کې. نو دا طریقه به کوي. دا 3 تقي چې ورته کوم یو آسان وي هغه دې وکړي چې هغه قرآن ذکر کړی دی روجې او د روجو تعداد قرآن 3 ذکر حدیث کې 3 راغلی دي، یا اطعام او حدیث کې شپږو مسکینانو ته اطعام، یا نسک چې حدیث کې د هغې شرحه د ګډ په ذبحه راغلی ده. دریم د محظورات الاحرام نه یعنې هغه کارونه چې په محرم باندې حرام دي نارینه د پاره د سر پټول شریعت حرام کړی دي. ځکه حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هغه څیزونو نه منع فرمایلی ده چې هغه سر پټوي. لکه حدیث کې راځي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه چې محرم به څه شی نه اغوندي، نو یو په هغې کې پټکی ذکر کړه او یو په هغې کې هغه کوټ چې سر د هغې کوټ پورې ملصق وي او پیوستی. خو محرم انسان د پاره به جایز دي چې هغه د یو خیمې د لاندې وخت تیر کړي یا د کوټه کې د کوټې د لاندې یا د بوټي، ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا په نمیره مقام کې خیمه والے شوی وه
او دې په هغې کې نازل راکته شو هغې کې اوسېدو او حال دا دی چې د محرم و همداسې چترۍ په سر نیول دا جایز څلورم هغه کارونه چې د هغې کول په محرم باندې حرام دي هغه ګنډل شوي کپړې استعمالول د نارینه دپاره یعنی هغه کپړه چې هغه د بدن مطابق ګنډل شوي لکه کمیس شو پرتوک شو کوټ شو دستانې شوې او داسې نور یا همدغه رنګې موزې پخو کول شو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه چې یا رسول الله محرم به څه شی اغوندي هغه وفرمیل لا یلبس القمیص ولا العمام ولا البرانس ولا السراویل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخف محرم انسان به قمیص نه اغوندي کمیس پټکی به نه په سر کوي هغه کوټ چې ټوپۍ د هغې په هغې پورې نښتلي وي او په سر کېږي هغه به هم نه استعمالوي پرتوک به نه اغوندي بلکې لنګ به وی هغه کپړه به نه استعمالوي چې هغې ته زعفران یا بله خوشبویي وررسېدلي او موزې به هم نه پخو کوي مګر به په حدیث کې د موضوع په باره کې راغلي چې یو سړی پڼې نه مومي نو موزې به پخو کوي خو د ګیټو نه به یې لاندې دا به د ګیټو نه لاندې پرې کوي البته زنانه چې دا هغه هر قسم کپړې اغوستلی شي هر قسم په حالت د احرام کې وجه دا ده چې د هغې بدن هغه عورت دی نو هغه به پټوي لکن صرف دومره ده چې هغه به دا نقاب نه اچوي نقاب هغه کپړه چې د مخ مطابق ګنډل شوي لکه نن سبا یې زنانه اچوي چې صرف دا مخ پکې ښکاري به په مخ باندې د بره نه پرده را اچوي لکه دا پیشنیز ورقې چې ورته ویلی کېږي که ضرورت پېښ شي نو د سر د طرف نه به په خپل مخ باندې لوپټه راغورځوي زنانه به دستانې نه اچوي په لاس ته چې اغوستل کېږي ځکه حدیث کې د دې نه منع راغلې ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين محرمه زنانه به نقاب نه په سر نه مخ ته نه اچوي او دغه رنګې دستانې هغه به هم نه استعمالوي پنځم د محظورات الاحرام نه خوشبویي ده په محرم انسان باندې خوشبویي منع ده دا به په حالت د احرام کې نه استعمالوي که مخکې نه استعمال کړي او څه اثر په بدن کې و پروا نه کوي لیکن د احرام په حالت کې به نه استعمالوي دغه وجه وه چې یو انسان محرم و هغې په چپن کې احرام تړلی نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته حکم وکړ چې دا خوشبویي وینځه او دغه جبه او چپن چې دی وباسه داسې هغه محرم چې هغه په حالت د احرام کې وفات شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه په باره کې وفرمیل چې لا تحنتوه حنوت خوشبویي ورباندې مه استعمالوئ بل روایت کې لا تمسوه بطیب خوشبویي ورته مه استعمالوئ شپږم هغه کارونه چې په محرم باندې حرام دي هغه د وچ ښکار کول دي قرآن کریم کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ای د ایمان والاو ښکار به نه کوئ په داسې حالت کې چې تاسو محرمان یئ الله فرمایي وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما تاسو باندې د وچ ښکار حرام دی تر څو چې محرمان یئ او که چا وکړه نو بیا به د کورنو څاروو د هغې په مثل باندې د کورنو څاروو نه هدیه ورکوي اتم د محظورات الاحرام نه هغه کارونه چې په محرم باندې حرام دي هغه د خپل اهل سره نزدېکت کول دي قرآن کریم کې الله فرمایي فمن فرض فیهن الحج فلا رفث چا چې په خپل ځان باندې په دې میاشتو کې حج فرض کړ نو هغه به رفث نه کوي عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې رفث نه مراد جماع ده هغه انسان چې هغې جماع وکړه د تحلل اول نه تحلل اول دې ته ویلی کېږي چې یو سړی
د اختر په ورځ باندې جمرات ولې ذبح وکړي، د هغې نه وروسته هغه دپاره هر شی حلال دی، مګر د نزدېکت د زنانه وله حرام نه دی. که د دغې نه مخکې نزدېکت وکړو نو د ده حج فاسد شو او دی به د حج سره پوره کوي او کال له به د ده قضایي راوړي. او که د تحلل اول نه وروستو یعنې صرف طواف یې نه دی کړی، نور د اختر د ورځې احکامات یې پوره کړل، نو نکاح ښځې ته نزدېکت په طواف باندې جایز کېږي چې طواف او سعی وکړي، بیا ورله زنانه جایز شي. که د دې نه مخکې وکړو نو بیا به فدیه ورکوي. نهم د محظورات الاحرام نه چې محرم باندې حرام دي، هغه دا دی چې د خپلې بیبي ښکلول یا د هغه سره مباشرت کول. وجه دا ده چې دا مقدمه د جماع ده او شریعت په موږ باندې مقدمه د جماع هم حرامه کړې ده، ځکه د بعضې اهل علم په وړاندې باندې رفث هغه مقدمات الجماع ته، دواعي الجماع ته ویلی کېږي. همدغه رنګې فسوق شریعت حرام کړی دي، او فسوق هغه ټولو ګناهونو ته ویلی کېدلی شي چې شریعت هغه حرام ګرځولی دي. نو دغه امور د شریعت په حالت د احرام کې حرام ګرځولی دي. فسوق ګناهونو ته ویلی کېږي، ځکه ګناهونه په حالت د احرام کې ډېر سخت حرام دي او ډېر قبیح دي، ځکه دا د الله د تضرع حالت دی. داسې جدال هم شریعت حرام کړی دی چې هغه جګړې کول دي د خپلو ملګرو سره او پای کې به فسق کنځل کول، بدرد ویل دي. لہذا دا امور په حالت د احرام کې حرام دي، باید دا وپېژنو او د دې نه پوره اجتناب او پرهیز وکړو چې موږ او تاسو باندې شریعت په حالت د احرام کې 9 څیزونه حرام کړي دي. یا لسم الفسوق والعصيان والجدال، دا چې ورسره ملګري شي. الله رب العالمین دې موږ او تاسو ته د حج توفیق راکړي او الله دې په خپل در کې قبول وګرځوي.